أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. او کوم خلک چې شپه او ورځ رب ته لاس په دعا دي او د هغه خوښي غواړي هغوی له خپل ځانه لرې مشړه. د هغوی له حساب نه د هیڅ شي پیټی پر تا نشته او ستا له حساب نه د هیڅ شي پیټی پر هغو نشته. د دې لپاسه هم که ته هغوی لرې وشړې نو په ظالمانو کې به وشمېرل شي. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. په اصل کې مونږ په دې توګه له دې خلکو څخه ځینې د ځینو نورو په وسیله په ازمایښت کې اچولي ترڅو هغوی دوی وګوري وایي آیا دغه دی هغه خلک چې پر دوی باندې زمونږ په منځ کې د الله لورینه او مهرباني شوې ده؟ هو آیا خدای خپل شکر ایستونکي بندگان له دوی نه ډیر ښه نه پیژني؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. کله چې تا ته هغه خلک راشي چې زمون پر آیاتونو ایمان راوړي نو هغوی ته ووایه سلام پر تاسو. ستاسو رب د رحم او مهرباني کړنچاره پر خپل ځان باندې لازمه کړې ده. دا د هغه رحم او مهرباني ده چې کله تاسو نه څوک په ناپوهۍ سره د کومې بدۍ مرتکب شوی وي بیا له هغه وروسته توبه وباسي او خپل رویه اصلاح کړي نو هغه ورته بخښنه کوي او له نرمۍ څخه کار اخلي. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. او په دې ډول مونږ خپل نښانې په ډاګه څرګنده وړاندې کوو ترڅو چې د مجرمانو لاره بیخي ښکاره شي. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې تاسو چې له الله نه پرته نور بلئ د هغو له بندګۍ کولو نه زه منع کړی شوی یم. ووایه زه به ستاسو د نفسي غوښتنو پیروي ونه کړم. که ما داسې وکړل نو ګمراه شوم او د سمې لارې موندونکو څخه نه شوم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وایه زه د خپل رب له لوري څخه پر یو روښانه دلیل ولاړ یم او تاسې هغه دروغ ګڼلی دی. اوس زما په واک کې هغه څه نشته چې د هغو لپاره تاسې تلوار نیولي یاست. د فیصلې ټول واک د الله دی. همغه حق بیانوي او همغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وایه که چېرته هغه شی زما په واک کې وای چې تاسې په تلوار سره د هغه غوښتنه کوئ نو زما او ستاسې ترمنځ به د وخته فیصله شوې وه. خو الله ډیر ښه پوهیږي چې له ظالمانو سره څه معامله کول غواړي. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. له هغه سره د غیبو کلیګانې دي چې له هغه نه پرته بل څوک پرې نه پوهیږي. په وچه اوبو کې چې هر څه دي له ټولو څخه هغه خبر دی. له ونې څخه کومه راولیدونکې پاڼه داسې نشته چې هغه پرې عالم نه وي. د ځمکې په ترږمۍ پردو کې کومه دانه داسې نشته چې هغه ورڅخه باخبره نه وي. وچ او لامده ټول په یو روښانه کتاب کې لیکل شوي دي. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ما غدای چې د شپې ستاسې ساګانې اخلي او د ورځې چې څه کوي پر هغو پوهیږي. بیا په بل ورځ هغه تاسې د همدې ژوند ژواک په نړۍ کې راپاڅوي تر څو چې د ژوند ټاکلې موده سرته ورسیږي. په پای کې د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. بیا به هغه تاسې ته وښیي چې تاسې څه کوئ. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. پر خپلو بندګانو هغه بشپړ وس واک لري او پر تاسې څارونکي ټاکي لیږي تر دې پورې چې کله له تاسې څخه د کوم یو د مرګ نیټه رارسیږي نو د هغه لیږل شوي پرښتې د هغه ساه اخلي او د خپل فریضې په سرته رسولو کې یو بڅره لنډون نه کوي. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. بیا ټول د الله د خپل حقیقي بادار په لوري بیرته راوستل کی. خبردار اوسئ د فیصلې ټولې واکمنۍ د همغه په لاس کې دي او هغه په حساب اخیستو کې ډیر چټک دی. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. اے محمد صلی الله علیه وسلم له دوی نه پوښتنه وکړه د بیدیا او سمندر په تیارو کې څوک تاسې له خطرونو څخه ژغوري؟ څوک دی چې له هغه څخه تاسې د کړاو په وخت کې په زاریو او په پټه پټه دعاوې غواړئ؟ چاته وایي چې که تا له دې بلا څخه موږ وژغورلو نو موږ به ارومرو شکر ویستونکي وشو. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وای الله تاسې ته له هغې او له بل هر کړاو څخه نجات درکوي بیا تاسې نور له هغه سره شریکان ګڼئ. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ویا هغه په دې قادر دی چې پر تاسې کوم عذاب له پاسه نازل کړي یا ستاسې تر قدمونو لاندې نه یې راپورته کړي یا تاسې په ډلو وویشي په یوې ډلې باندې د بلې ډلې د زور خوند وڅکي. وګوره موږ په څه شان په مکرره توګه له بېلابېلو لارو څخه خپلې نښانې دوی ته وړاندې کوو ښایي چې دوی په دې حقیقت باندې وپوهیږي. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. ستا قوم له هغه څخه انکار کوي حال دا دی چې هغه حقیقت دی. دوی ته ووایه چې زه پر تاسې باندې د محافظ په حیث نه یم مقرر شوی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.